اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مزمل شاه دی او د قائد اعظم یونیورسټۍ نه ما په بایوټیکنالوژي کې پی ایچ ډي کړې ده. د نن نه تقریبا درې نیم کاله مخکې احمد علي چې د زیم سره تعلق لري 400 سره هغه راغی او په مومندو کې یو داسې قصه شروع کړه چې دلته موږ ته د دوبۍ شیخ چې کوم دی فند را کوي، پیسې را کوي او هغه چې کوم دی موږ په غریبانانو له موږ ګوبر ګیس لګو او موږ چې کوم دی دلته وړه تقسیمو او په دغه فراډ دغه یو قسمه فراډ و. داسې هیڅ قسمه نه د دوبۍ شیخ موجود و، نه داسې څه پیسې زکات موجود و او هغې چې کوم دی ځان سره دلته سرکاري څه عملي کسان را یوځای کړل او د هغې په سپورټ باندې دغه وړه تقسیمېدل هم شروع کړل. په دغه پراجیکټ کې چې کوم دی موږ ته یو داسې آفر راکو چې تاسو موږ سره په دې پراجیکټ کې ټیکې کوئ او تاسو ته به موږ پیسې درکو. په هغې کې موږ دې سره چې کله ټیکې شروع کړلې نو هغه چې کوم دی څه ټیم بعد هغه زموږ نه نقدې پیسې په کروړو کې زموږ نه او داسې نور د مومندو ډېرو خلکو نه پیسې ویوړلې او فرار شو او هغه لاړې سعودي عرب ته لاړې. مونږ دا کیس راواغېستو او مونږ پولیټیکل ایجنټ ته درخواست وکړو. دا د مرجر ناول خبره ده چې تاسو د دې خلاف دې سړي خلاف د ایکشن واخیستلی شي. هغې چې کوم دی په هغه ټیم کې اف آی آر چې کوم طریقې کار و هغه اف آی آر د دې خلاف وشو او په هغې کې ورنټ ارسټ هم جاری شو. خو هغه ورنټ ارسټ چې کوم دی د ډي پی او 400 ته لاړلې او هغه ته ویلې چې په زیم کې احمد علي چې کوم دی د خلاف ته چې کوم دی ایکشن واخیستلی شي او احمد علي دې گرفتار کړی شي. خو د ډي پی او 400 هیڅ قسمه د خلاف هیڅ قسمه ایکشن وانه غیستو او هغه چې کوم دی لاړو سعودي عرب ته لاړو. د هغې بعد موږ دا کیس راواغېستو. هغه سړی احمد علي واپس د سعودي عرب نه راغی او موږ راغلو او دلته چې کوم دی په مومندو کې دا موږ دوباره درخواست ورکو. په تانه کې مو درخواست ورکو چې دغه سړی راغلی دی، زوړ اف آی آر هم موجود دی که په هغې باندې ایکشن اخیستلی کېږي په هغې د ایکشن واخیستلی شي او که نه وي نو نوی یو اف آی آر دی د خلاف چې کوم دی لاچ شي. خو دې پولیس والا چې کوم دی هغې موږ نه اپلیکیشن واخیستو او دا یې وویلې چې دا دې لاړ شي ډي پی پي له دې موږ رای له ولیږو. نو هغه ډي پی پي چې کوم دی دلته چې په غلنۍ کې کوم ډي پی پي دی هغه د احمد علي کلیوال دی او هغه چې کوم سیکشن یې هلته ولګولې او یا چې کومه خبره وکړله فردر په هغې باندې لیکل وکړه هغې داسې وکړه چې انکوایري دې وشي اف آی آر دې نه درج کېږي. نو دا موږ مخکې هم دا خدشه ظاهر کړې وه او موږ سیچوت صاحب ته ویلي چې یا شیرزمین صاحب ته زه به نوم واخلم شیرزمین ته موږ ویلي چې ډي پی پي ته دې دا نه لیږل کېږي ولې هغه د احمد علي کلیوال دی او هېڅ قسمه اف آی آر په هېڅ کله دا نه درج کوي. بیا موږ لاړو واپس ډي پی او لرالو او بار ریکویسټ یې ورته موږ وکړلې چې دا ډي پی پي چې کوم دی داسې رای نه ورکوي پې چې د هغه خلاف د اف آی آر درج شي. لہذا موږ د آی جي پولیس نه هم دا درخواست ورته کوو. موږ وزیر اعلی ته هم وایو چې دغه ایسیچو چې کوم دی هغه سړي نه یا پیسې خوري یا د هغه داسې الیګل سپورټ کوي او زموږ په یو لیګل میټر کې چې کوم دی زموږ هیڅ قسمه سپورټ نه کیږي. لہذا د دې خلاف د ایکشن واخیستلی شي او یو نوی اف آی آر دی درج شي او دغه سړی چې کوم دی دغه دې ونیول شي، دغه ملزم دې ونیول شي او کیفر کردار ته دې ورسول شي.